که غواړئ چې مالداره شئ نو دا ویډیو حتما وګورئ. د افضل کلیک یوټیوب چینل ډیرو درنو هغو مینوالو السلام علیکم. که غواړئ په ژوند کې بریالي انسانان واوسئ او غواړئ په ژوند کې مالداره شئ نو دا ویډیو ضرور وګورئ. که مو تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ضرور ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. یوه ورځ یو کس دوکاندار ته لاړ او دوکاندار ته یې وویل کیلې په څو روپۍ دي؟ دوکاندار ورته وویل کیلې درجن په 100 روپۍ او مڼې کیلو په 150 روپۍ دي. په همدې حالت کې یو میرمن دوکان ته راننوتله چې دوکاندار له پخوا څخه پیژندله او دوکاندار ته یې وویل کیلې په څو روپۍ دي؟ دوکاندار ورته وویل کیلې درجن په 40 روپۍ او مڼې کیلو په 80 روپۍ دي. نوموړې میرمن ډېره خوشحاله شوه او ویې ویل الحمدلله. لومړنی مشتری د دوکاندار په دغه چلند ډېر په غوسه شو، سترګې یې سرې شوې. دوکاندار ته یې رند رند کتل او غوښتل یې چې جنجال ورسره وکړي، خو دوکاندار ورته اشاره وکړه چې لږ منتظر شه او بیا یې هغې میرمنې ته یو درجن کیلې او یو کیلو مڼې په 100 روپۍ ورکړې. میرمن ډېره خوشحاله شوه او ویې ویل دغه شیان به زما ماشومان وخوري، د الله تعالی څخه ډېره راضي یم. د کور په طرف روانه شوه. کله چې میرمن له دوکان څخه ووتله دوکاندار له مشتري څخه بخښنه وغوښته او ورته ویې ویل زما دې په الله قسم وي چې زه ستا سره دوکان نه کوم. دغه میرمن د 4 یتیمانو مور ده او د هیچا خیرات او مرسته نه قبلوي. ما ډیر فکر وکړ چې څرنګه به وکولی شم چې له دغې میرمنې سره په داسې طریقه مرسته وکړم چې دا د محتاجۍ احساس ونه کړي، خو له دغې لارې څخه پرته مې بله هیڅ لاره پیدا نه کړه او هغه دا چې قیمتونه ورته راټیټ کړم. زه غواړم چې دغه میرمن داسې احساس وکړي چې له الله څخه پرته هیڅ چاته محتاجه نه ده. د الله سره تجارت کول او په زخمي زړونو باندې پټۍ لګول زما ډیر خوښیږي. دغه میرمن په هره هفته کې زما دوکان ته یو ځل راځي او زما دې په الله قسم وي چې په کومه ورځ له ما څخه سودا واخلي په هغې ورځ باندې زه څو چنده ګټه کوم او د داسې لارې څخه الله راته رزق راکوي چې زه یې تصور هم نشم کولی. مشتری چې کله د دوکاندار خبرې واورېدې نو سترګو یې له اوښکو څخه ډکې شوې او دوکاندار یې په تندي باندې ښکل کړ او بخښنه یې ترې وغوښته. یادونه: د خلکو په حاجتونو پوره کولو کې چې کوم خوند دی یوازې هغه څوک ورباندې پوهیږي چې دغه عمل یې تجربه کړی وي. که غواړئ چې شتمن شئ او رزق مو پراخه شي او په ژوند کې لا بریالي انسانان واوسئ نو د خلکو سره مرسته وکړئ، د خلکو حاجتونه ور رفع کړئ او هغه څه چې تاسو یې په واک کې لرئ د هغوی څخه د خلکو سره مرسته وکړئ، ځکه د دنیا فانی ده او هر څه د انسان سره د تل لپاره نه وي. نو په ژوند کې د انسانانو احتیاجونه رفع کړئ. الله جل جلاله به ستاسو احتیاجونه او ضرورت